جنت وطن رانی دماشا جنت خولاوی داتا گسترگی چی درگوری او بوی خولاوی جنت وطن رانی ماشا هیس پر دیو سسر وکالپو بیابان غرونو خلقاوی څومره زړونه ویښسان تبهی ښکلاوي جنت وطن وران ماشا. از انجینران داخلی خودم این نقشه را طراحی کردیم. مساحت حدود دربه داخلی مسجد 20 در 20 است. زیادتر از 600-700 نمازگزار انشالله در این میتونه ادای نماز کنه و ارتفاع از این مسجد 15 متر است که بالاتر از 3-4 منزل میشه. 4 منار داره که هر یک از این منارها حدود 30 متر ارتفاع میگیره. دستایی که ساخته شده سر تپه نادرخان بسیار یک سایه بالا و یک سایه دیدنی و منظره دار است. جنت وطن وران ماشا جنت وطن وران دماشا جنت خولاوی داتا گسترگی چی درگوری. وقتی که امنیت باشه میتونیم با آبادی و با ساخت و سازی که میشه اینجا انشالله ما به او رسیدگی کنیم و به تمام موارد دیگه که سبب پیشرفت آبادی کشور میشه رسیدگی شوه در صورت که امنیت باشه. شکر الحمدلله که همونطور که در تمام افغانستان فعلا امنیت حاکم است، در کابل و در سر تپه نادرخان همچنان ما شاهد امنیت کلی و 100% هستیم. زغن خفا دی دل تراج دی د ګلونو شکر زغن خفا دی. منظم کارونه روان دي. فی الحال خو جماعت شروع ده، د جماعت کار روان ده، باسازي روانه ده، همداسې نور ښه کارونه روان دي. د خلکو د سیل دپاره، د عام ولس دپاره، د سیل دپاره جایونه جوړیږي. همداسې نوره زمینه ورته مساعده سوې ده. خلک د غلط کارونه منع سوي دي او مشکلات 100% کې الحمدلله حل دي. جنت خولاوي داتا ګسترګې چې درګوري او بوي خولاوي جنت وطن وران ماشا هیس پر دیو سسر وکالپو بیابان. تپه نادرخان کې اوس په حال موږ ولاړ دلته کار روان دی د جومات په باره کې او څه مشکل نشته دی. اوس ډېر زبردست امنیت دی، څه مشکلات نشته. لکه مخکې غوندې به درته نشې تماشو ته به خلک راتلېدل، اوس خلک الحمدلله راځي، ځوانان داسې کورنۍ راځي چې سیل تماشې ته راسي، څه مشکل ورته نشته دی الحمدلله. دا اعلان ورته کومه چې موږ 119 شمارې سره دې تماس ونیسي چې داسې مشکل څه پیدا شي. ناشکه یو سړی څوک وویني یا شک یې پیسې کومې خوا نه راغلی د مجاهدینو ته د اطلاع ورکړي، مجاهدین د خبر کړي. د تاسو همکارۍ سره مې الحمدلله موږ مخکې ځو. الحمدلله د سر و پشات نه به مې انشاءالله الحمدلله موږ نجات نازونو تاوي ښکلاوي جنت وطن وران ماشا جنت وطن وران دماشا جنت ښکلاوي داتا ګسترګې چې درګوري او بوي ښکلاوي جنت وطن وران ماشا.